چې نن د خپل ځان سره حساب وکړو او له خپل ځان سره دا قضاوت وکړو چې آیا موږ چې په دې دنیا کې پیدا شوي یو د څه لپاره پیدا شوي یو؟ الله رب العزت په دې دنیا کې موږ د څه لپاره پیدا کړي یو؟ الله رب العزت موږ په دې دنیا کې د دې لپاره نه یو پیدا کړي چې ته تر ټولو زیات لالچ وکړه، تر ټولو ښه موټر ولره، تر ټولو ښه زندګي ولره، تر ټولو ښه کور ولره. الله رب العزت موږ تاسې په دې دنیا کې یوازې د عبادت لپاره پیدا کړي یو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله رب العزت په دې دنیا کې انسانان او پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. خو متاسفانه چې نن له موږ نه خپل رب هیر دی او نن موږ په ډېره غلطه لار روان یو. دا قضاوت مو هیڅ وخت نه دی کړی چې آیا زموږ دغه لاره حقیقي ده او که غیر حقیقي، او موږ تاسې نن هغه خپل حقیقي رب هیر کړی دی او د بل چا پسې روان یو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې وایي چې ما انسانان او پیریان د خپلې بندګۍ لپاره په دې دنیا کې پیدا کړي دي. خو متاسفانه چې نن له ما او تا نه لاره ورکه ده چې آیا زموږ د عباداتو لاره کومه ده؟ مګر موږ دلته صرف د خپل لالچ په غم اخیستي یو، خپلې زندګۍ په غم اخیستي یو، او خپل ښه موټر تر ټولو ښه مالدارۍ په غم اخیستي یو. دومره دې مالدارۍ کې غوج تللي یو چې آن نن زما او ستا نه پکې خپل عبادات ورک دي. خپل مالی حساباتو، د خپل کورونو حساب، د خپلو پیسو حساب دومره ما او تا مصروف کړي یو چې زما او تا نه پکې عبادت له هیره وتلی دی. راځئ چې نن ما او تا همدغسې قضاوت وکړو چې آیا موږ په دې دنیا کې پیدا شوي یو د عبادت لپاره؟ د څه لپاره پیدا شوي یو؟ خو د یو حقیقي عبادت لپاره پیدا شوي یو. راځئ چې څه چې موږ او تاسې په دې دنیا کې یو هدف لرو، د هماغه هدف لپاره پیدا شوي یو او هماغه هدف لپاره موږ او تاسې کار کوو. آیا ما او تا نه په آخرت کې د دې پوښتنه نه کوي چې تا د پلانکیزې روپۍ راواخیستې څه دې کړې؟ زما او تا نه د دې پوښتنه کوي چې ما تا ته عمر درکړی و، ما تا ته ځواني درکړې وه، په څه کې دې مصروفه کړې؟